یو مور د چې ته نه راغلی دا به ویښه ناست دا به کور کې چکر لګي هغې سر لبزي او دې لبزي چې زما بچی نه دی راغلی زما بچی لا نه دی را رسېدلی هله مور اوده کېږي چې کله بچی په دروازه ویني او بچی کور ته رادنده شي بیا به داسې هستي پیدا کړي په کور کې ګرو دا بیان تر اخره پورې واورئ انشاءالله ستاسو به ډېره فایده وشي ویډیو لایک کړئ کمنټ وکړئ او چینل سبسکرایب کړئ یو ورځ د ګوجراوالې په بازار کې روان وم پاکستان کې ګوجراوالې بازار کې روان یو سوالګری مې ولید غږ یې راله راکړه چې سوالګري غږ راکړه نو ما یې پروا ونه کړله چې زما ته مخې ته کار پروت دی هغه بیا غږ راکړو مولانا صاحب ته لږ ودرېږه تا سره مې لږ سوال جواب وی چې کله زه ودرولمه نو مې ما ته یې وی چې زه ډېر مالدار سړی وم ډېر غټ مال مې و ډېر غټ مالدار وم ملګري مې وو ګاډي مې وو بنګلې مې وې جایدادونه مې وو زما ملګري وخت تېرېدو مونږ به شراب څکل خو عادت مې ده چې کور ته به ناوخته راتلم شراب به مې څکله او ناوخته به د شپې کور ته راتللم یوه شپه کور ته رالم نو کور ته ناوخته راورسېدلم هره شپه به ناوخته راتلم چې یوه شپه ناوخته راورسېدلم نو مور مې راته غوسه شوله چې رابلم کور ته نو کور کې به مې مور ویښه ناسته وه نور به ټول کور وده مور به زما په انتظار ویښه ناسته و دا مونږ چې وایو والدینو ته دعا کوئ بیا به کور ته راځي ټول خلک به ودی دا یوه مور ده چې ته نه راغلی دا به ویښه ناست دا به کور کې چکر لګي هغې سر لبزي او دې لبزي چې زما بچی نه دی راغلی زما بچی لا نه دی را رسېدلی هله مور اوده کېږي چې کله بچی په دروازه ویني او بچی کور ته رادنده شي بیا به داسې هستي پیدا کړي په کور کې چا به تا ته ویښه ناستی ستا د راتلو پورې به انتظار وکړي دا یوه مور ده چې دا د بچي د راتلو پورې ویښه ناست یو چې بچی به مې کله په وره رادنده کېږي بچی مې څه شو ټلیفون وکئ تپوس وکئ زما بچی کوم ځای را روان وی چې رالم ناوخته کړی مې نو مور مې راله سپېړه را پرېښودله چې مور مې راله سپېړه را پرېښودله نو زه پوه نه شوم نه مام په مور باندې ګزار او لته مې وله را پرېښودله بس مور سپېړه را پرېښوده زم پوه نه شوم چې ما ګزار را پرېښود وی بس مور هغه خیره راته اوس هم یادېږي چې مور مې راته وی چې خدای دې په وجود کې چینجي وکړه بس دقه خیره مې د مور د خولې نه ختې وه ټیم راتم یاد دی او الفاظ راتم یاد دی چې مور مې دا خیره وکړه چې خدای دې په وجود کې چینجي وکړه او څو ورځې پس مې مور مړه شو کور خالي شو مور لاړه چې مور مې وفات شوله نو څو ورځې پس وی دی یو وخت په باندې مې دانه راوخته هغه دانه سیوا کېدله هغې دانه کې چینجي وشو په دې خپه کې پاکستان کې مې ډاکټرانو علاج ونه کو نوې پټې مې خرڅ کو بنګلې مې خرڅ کړې ګاډي مې خرڅ کړل لندن ته لاړم د علاج دپاره